پټ سترګې ژوند ولرئ نو نه به له ژونده خوند واخلئ، نه به پیسې پیدا کړئ، نه به سکون ولرئ او نه به په ټولنه کې یو ښه موقف ولرئ. تاسې کښېنئ، ځان ته فرصت برابر کړئ تر څو ځان ته یوه ښه کیسه وکړئ، تر څو ځان ته په یو پلان خبرې وکړئ. کوم هغه مهارتونه دي چې تاسې په ټولنه کې ګوښې کړي یې، تاسې ته اضطراب در پیدا کړی، ستاسې بېخوبه کړي او تاسې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ. یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې بلې متفاوتې خو ډېرې مهم موضوع باندې خبرې کوم. تاسې ته ستاسې خپل ځان درښیم او خپل ځان سره د مینو کولو په اړه خبرې کوم. څنګه به خپل ځان ته اهمیت ورکوو او هغه لارې چارې کومې دي چې موږ به یې له مخې وکولی شو چې خپل ځان سره مینه وکړو او خپل ځان ته ارزښت ورکړو تر څو له خپل ځان سره په مینې کولو باندې پرمختګ وکړو او خوښ واوسو. ځینې هغه موارد مې راټول کړي، رااخیستي مې چې که په ژوند کې عملي کړئ مطمئنم چې کومک در سره کوي او مطمئنم چې ستاسې ته به د خپل ځان ارزښت لوړولو برخه کې ډیر موثر تمام شي. لومړی خپل ځان سره مهرباني وکړئ. څنګه چې تاسې له کورنۍ سره، له دوستانو سره، له ملګرو سره، له همکارانو سره او په ټولنه کې په ځینو مسایلو کې مهربانه اوسئ، همدومره خپل ځان باندې هم مهربانه اوسئ. څنګه چې له نورو سره اړیکې پالئ همدومره له خپل ځان سره هم اړیکې وپالئ. څنګه چې نورو سره نزاکتونه پالئ همداسې خپل ځان سره هم نزاکتونه وپالئ. ځان ته مېلمستیا وکړئ، ځان ته یو شی قیمتي وپیرئ، ځان سره نور متفاوتې مهربانیانې چې تاسې له نورو سره لرئ له خپل ځان سره هم په داسې یوه اړیکه ولرئ چې تاسې ته ارزښت در وبښلی شي او خپل ځان مو لوړ احساس کړئ. ستاسو احساسات به جوړ سي، ستاسې دروني خندا به پیدا سي، دروني سکون به مو پیدا سي په دې سره باندې. او که چیرته تاسې په ډیرو خلکو مهربانه یې او خپل ځان مو هیر کړی، دا تاسې ته ستونزه پېښوي، دا تاسې ته مسله در پېښوي، دا تاسې ته سکون نه در بخي بلکې تاسې شخصیتي اختلالاتو سره مخامخ کوي او دروني ګډوډیو سره مو مخامخ کوي. نو ځکه تاسې تر بل هر چا لومړی په خپل ځان مهربانه اوسئ. څوک چې په خپل ځان مهربانه دي هغوی نور باندې هم مهربانه کېدلی سي، او څوک چې په نورو مهربانه دي او په خپل ځان مهربانه نه دي دا له یو ډول شخصیتي اختلال سره مخامخ کیږي. که اوس ورسره مخامخ نه وي په راتلونکي کې به له یو جدي خنډ سره مخ سي، ځان به هیر سي، ځان سره به مینه له منځه لاړه سي او ځان ته به یو بې ارزښته څوک په سترګه ګوري. خو که چیرته ځان باندې مهربانه اوسئ، ځان ته پام وکړئ، ځان سره کښېنئ، ځان سره خبرې وکړئ، ځان ته پام وکړئ، دا تاسې خپل ځان مو خوښ ایسوي، خپل ځان ته به اهمیت ورکوئ، ارزښت ورکوئ او د هغه غدې چې تاسې د پیاوړتیا، ستاسې د بریالیتوب او ستاسې د پرمختګ کولو باعث ګرځي هغه به همدا وي چې ستاسې په خپل ځان سره په مهربانه کولو باندې انګیزه در بخي، تشویقوي مو او هڅوي مو تر څو خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ او بدلون وکړئ. دویم، خپلې وړتیاوې وپېژنئ او پرې اعتراف وکړئ. د دې لپاره چې خپل ځان ارزښتمن وګڼئ یا خپل ځان ته اهمیت ورکړئ، خپلې وړتیاوې پیدا کړئ. لومړی تاسې څه ذکاوت لرئ، د خبرو مهارت مو څنګه دی، د اړیکو پاللو مهارت مو څنګه دی، د ستونزو د حلولو مهارت مو څنګه دی، په لوبو کې څنګه یاست، فکري بلوغت ته رسېدلي یاست، تمرکز مو څومره دی، څومره تجربې در سره دي، په مشوره ورکولو کې څنګه یاست او ډیر نور مهارتونه، ډیرې نورې وړتیاوې که کله تاسې درک کړئ نو تاسې به بیا هله د خپل ځان په ارزښت پوه شئ چې تاسې څومره یو مهم څوک یاست په دې ټولنه کې، د خپل ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، د دوستانو او د همکارانو لپاره. که خدای مکه خپلې وړتیاوې ونه پېژنئ او همداسې عبث ژوند وکړئ، همداسې نادیده ژوند ولرئ او همداسې پټ سترګې ژوند ولرئ، نو نه به له ژونده خوند واخلئ، نه به پیسې پیدا کړئ، نه به سکون ولرئ او نه به
په ټولنه کې یو ښه موقف ولرئ خو که وړتیاوې وپېژنئ په خپلو وړتیاوو اعتراف وکړئ او ګټه ترې واخلئ او کار پرې وکړئ او لا یې قوي او لا یې تکړه کړئ نو هله به بیا تاسې په ژوند په خوند پوسئ هله به تاسې د پرمختګ څکه وکړئ او هله به تاسې د یو ښه شخصیت او د کرازماتیک اوسېدو احساس هم ولرئ. نو له همدا اوسه تاسې د خپلو وړتیاو په درک کولو باندې کوشش وکړئ مطالعه وکړئ ولولئ کتابونه ولولئ تجربې واخلئ مشورې وکړئ دوستانو سره کښېنئ تر څو ستاسې ذکاوت تاسې ته در وپېژني په خپل ځان مطالعه وکړئ کومو مهارتونو کې تکړه یاست په کومو کې لږ تکړه یئ په کومو کې پس یاست په کومو کې وړتیا یې لرئ کولی نه سئ هغې ته رسیدګي وکړئ او په کوم هغه مهارتونه دي چې تاسې که هڅه ورته وکړئ رسیدلی شئ ورته هر کله کله ځان سره په مجادله کې شوئ په بحث کې شوئ او خپل ځان مو ولوست خپل ځان مو ولید او خپل ځان ته مو پاملرنه وکړه نو تاسې به خپلې ټولې وړتیاوې پیدا کړئ او هر چېرته به بیا په همغو اعتراف وکړئ. بعضې ملګري دي د یو څه د یوې مسئلې وړتیا نه لري خو هڅه یې کوي دا یو بیل اړخ او بیل بحث دی اما هغوی چې خپلې وړتیاوې پیژني پرې کار کوي هغوی تر هغو نه چې خپلې وړتیاوې نه پیژني ډېر بریالي دي ډېر خوښ دي او ډېر پرسکونه دي او ډېر یې خپل ځان ته اهمیت ورکړی. دریم خپل ځان ته د ارزښت ورکولو لپاره خپل ځان ته وخت ورکړئ. وخت سره زر دی اورېدلی به مو وي ډیر قیمتي دی څنګه چې تاسې خپلو مهمو کارونو ته یو ځانګړی وخت ورکوئ دوستانو ته وخت ورکوئ دفتر ته ځئ کورنۍ ته وخت ورکوئ او ځینو نورو ستاسې ضرورتمندو څیزونو ضرورتمندو کارونو ته خپل وخت ورکوئ همداسې دا خپل ځان هم په تاسې حق لري چې خپل وخت ورکړئ د خپل ځان په سمبالښت کې وخت ورکړئ خپل ځان سره په خبرو کولو کې وخت ورکړئ خپل ځان ته د چکر ورکولو لپاره وخت ورکړئ او خپل ځان ته د یوازیتوب لپاره وخت ورکړئ د خوب کولو لپاره وخت ورکړئ دا ټول په تاسې حق لري او دا تاسې ته سکون در بخي دا تاسې ته خپل ارزښت در په ګوته کوي دا ستاسې ارزښت نور هم لوړوي. خو که ځان ته ارزښت نه ورکوې ځان هیروې ځان سره خبرې نه کوې ځان ته یو ډول انټرټینمنټ نه جوړوې ځان هیروې بیا به یې ووایم نو ته به هیڅ هم په لاس را نه وړې ته به هیڅ ګټه هم ونه لرې ته به بې مزله روان یې ته به بې هدفه روان یې او ته به څه چې لري هغه د وخت په تېرېدو سره هغه له لاسه ورکړي. خو که وخت ناوخت ځان ته وخت ورکوې ځان سره کښېنې ځان سره بحث کوې ځان سره چکر وهې ځان سره قدم وهې او ځان سره ډېر نور فعالیتونه ترسره کوې کوم فعالیتونه چې له نورو انسانانو سره ترسره کیږي دا تاسو ته ارزښت درکوي دا تاسو ته اهمیت درکوي او یو ډول دروني تسل مو در په برخه کیږي چې هم به مو خوب صحیح له اضطراب به خلاص یاست له سټرس به خلاص یاست له تشویشونو به په امان یاست او هیڅ ډول شخصیتي او دروني اختلال به بیا نه لرئ. بله مسله چې ځان ته د ارزښت ورکولو لپاره مهمه ده هغه ما لږ یادونه هم وکړه هغه ځان سره خبرې کول دي او لیدلی به مې وي ډېر دوستان په ټولنیزو ناستو د ملګرو د دوستانو د کورنیو مجلسونو کې ډېر غږیږي ډېرې خبرې کوي کیسې لري تجربې لري اشعار بیانوي ډېر نور مسایل بیانوي خو ځان یې هیر ده ځان سره خبرو مهارت نه لري یا یې په اهمیت نه پوهیږي ځان سره د خبرو کولو اهمیت به زه درته بیان کړم تر ټولو مهم ارزښت او اهمیت دا دی چې تاسو ته جرأت درکوي ستاسې خبرې سموي ستاسې د خبرو زیرو بم در سموي ستاسې په خپل ځان اطمینان په خپل ځان باور در لوړوي عزت نفس مو لوړوي نو دا ګټې دي چې خپل ځان سره په خبرو کولو باندې په تجربه کولو باندې تاسو ته درښودل کیږي. تاسې کښېنئ ځان ته فرصت برابر کړئ تر څو ځان ته یوه ښه کیسه وکړئ تر څو ځان ته په یو پلان خبرې وکړئ د یو داسې استاذ چې تاسې ته ډېر مهم دی همغه انځور کړئ همغه ایډیال کړئ او ځان ته غوږ ونیسئ خبرې وکړئ د هغه لخوا تاسې خپل ځان ته خبرې وکړئ که کله کومې ستونزې سره مخامخ شوئ څو مسایل درته بیان کړئ ښه هم بیان کړئ بد هم بیان کړئ متوسط هم بیان کړئ او فکر وکړئ ځان سره په مشوره کولو باندې چې کوم کار کومه مشوره ستاسې د پرمختګ لپاره مهمه ده ستاسې د ښه ژوند لپاره مهمه ده او تاسې ته د ارزښت درکول لپاره مهمه ده.
بل مسله د ځان ته د ارزښت ورکولو لپاره دا ده چې په منفي فکرونو باندې کار وکړئ، هغه له منځه ویسئ. حتما انسانان یو په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لرو، له ډېرو لوړو ژورو تیر شوي یو، ځینې تجربې مو ترلاسه کړي، ښه او بد مو لیدلي دي، ځینې حسرت خواره ملګري مو لیدلي دي، ځینې نفرتونه مو لیدلي دي، ځینې ستونزې مو لیدلي دي، او ځینې کندې مو لیدلي چې دوستانو ملګرو راته ایستلي، او یا ځینې مونږ د ځینو مسایلو باعث ګرځېدلی یو په خپل ژوند کې. په ټولو هغو منفي بافیو باندې، په ټولو هغو منفي ټکو باندې چې موږ ته خطر پیښوي، زموږ سکون له منځه وړي، موږ ته ستونزې متوجه کوي، په دې کار پکار دی. د دې ستونزو له منځه وړل پکار دي، او په بدیل کې مثبت بافي، مثبت اندي، مثبت ټکي قوي کول پکار دي. تاسې کینئ، ځان سره بحث کې دا پیدا کړئ چې کومې ضعف نقطې تاسو سره دي، کومې ستونزې تاسو سره دي، او کوم منفي ټکي دي چې ستاسې شخصیت کم ګڼلی، ستاسې شخصیت په ټولنه کم راوستی، او کوم هغه مهارتونه دي چې تاسې په ټولنه کې ګوښې کړي یې، تاسې ته اضطراب در پیدا کړی، ستاسې بېخوبه کړي یې، او تاسې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي، هغه پیدا کوي. په هر لارو یې سوچ وکړئ، مشوره وکړئ، ولولئ، ډاکټر ته کښېنئ که چیرته کومې ناروغۍ لرئ. د هغې د مخنیوي لپاره همدا اوس لاس په کار سئ. کله چې تاسې په دغه مرحله کې یئ، دا تاسې ته خود به خوده په لاشعوري توګه ارزښت دربښي، او ستاسې خپل ځان سره د مینې کولو باعث مو ګرځي. ځان ته د ارزښت ورکولو لپاره له نورو سره روابط وپالئ، اړیکې وپالئ. دا په ټولنیزو مسایلو کې ډیره مهمه او د بحث وړ موضوع ده چې موږ باید انسانان یو په ټولنه کې ژوند کوو، له مختلفو فکرونو سره ژوند وکړو، له مختلفو فکرونو څښتنانو سره باید اړیکې وپالو، له مشرانو سره، له کشرانو سره، له سپین ږیرو سره، او حتی له ښځو او نجونو سره، او حتی له داسې چا سره چې هغوی ډیر لوړ ذکاوت لري، او حتی داسې څوک چې په ټولنه کې ډیر په غربت کې ژوند کوي. د ټولنې د هرې کچې خلکو سره موږ باید روابط وپالو. له هغوی زموږ شخصیت را قوي کیږي، د هغوی له لوړو ژورو موږ قوي کیږو، د هغوی له مسایلو موږ پرمختګ کوو، او د هغوی له مسایلو موږ هوښیاریږو. که یو ډول خلکو سره، یو فکر خلکو سره کینو، ناسته پاسته ورسره ولرو، زموږ فکر به هم همغسې سي. اما که چیرته له مختلفو خلکو سره ناسته پاسته ولرو، زموږ په ژوند کې به هم مختلف فکرونه راسي، له لوړو ژورو به تیر شو، ښه او بد به وپېژنو، په خپلو ښو ټکو به ملا متمرکز سو، او د بدو ټکو به مخنیوی وکړو، او پر وړاندې به یې ودرېږو. او وروستی دا چې خپل ځان ته د ارزښت ورکولو لپاره جسمانی تندرستی ته مو پام وکړئ. یو معلوم وخت کې ورزش روټین کې ولرئ. په ورځنۍ توګه تاسې خپل ځان ته د قوت لپاره کار وکړئ. دا هغه مسله ده چې تاسې ته خپل ځان په جسمانی لحاظ ښه درېسئ، او دا مو په فکر باندې هم تاثیر غورځوي، دا مو په رواني، په شخصیتي، او په ټوله کې ستاسې په ژوند تاثیر غورځوي. تاسې که چیرته له جسمي لحاظ نه قوي اوسئ، له دماغي او روحي او رواني لحاظ به هم پیاوړي یئ، په خپل ځان به متمرکز یئ، او د خپلو ستونزو هغو چې د جسمانی لحاظ نه تاسې قوي ښیي، هغه به له منځه ویسئ. د هغو مسایلو په تړاو چې تاسې که چیرته په ټولنه کې ژوند کوئ، یا په وجود لحاظ نه، یا په جسمانی لحاظ نه کم یاست، کم وزنه یې، قد مو ټیټ دی، بې وزنه یې، یا نور مسایل، ستاسې هغه هندسي جوړښت د وجود صحیح نه ده، دا به په ظاهري توګه ورزش تاسې ته درسم کی، او تاسې به وکولی شئ چې په جسمانی لحاظ نه هم خپل ځان باندې متمرکز شئ، او له دې له اړخه به مو هم سوچ دا له منځه لاړ شي چې تاسې ګواکې بد یئ، ګواکې تاسې بد ایسئ یا بد ښکارئ، نو له دې اړخه به هم خپل ځان مطمئن شئ، او په راتلونکي کې به له خپل ځان سره په مینې کولو، له خپل ځان ته د ارزښت ورکولو، او خپل ځان سره اهمیت ورکولو په برخه کې به هم مؤثر تمام سي، او تاسې به وکولی شئ چې له خپل ځان سره په مینو کولو به لا خپل اطمینان، لا په خپل ځان باور ډیر کړی شئ.